راغلی؟ یو منټ مې په کراره نه پرېږدې. ماما جانې یو سوال درنه لرمه. څه خبره ده؟ څه قصه ده بیا؟ اول راته واده وکړه چې ته په ما باندې نه پکارېږې. ځه سوال کوه، څه شی ده؟ څه خبره ده؟ زما سوال دا و، نن ما چې سوچ کوه ستا سر ته مې چې وکتل 2-3 تاره سپین ویښته وه پکې، نو ما دا سوال درلودم ویلی چې دا سر دې ولې سپینېږي؟ بچیه ته پوهېږې دا یو تار ویښته چې زما په سر کې راشنه سوي دي، دا هغه کله شنه سوي دي چې هر ځل یې تا بد کار کړی، هر ځل یې چې خرابي دې کړی، جنګ دې کړی، زما زړه دې سوری کړی ده، نو دغه زما سر کې ویښته سپینېږي ورځ په ورځ، هر یو تار ستا د غلط کارنامې نشانی ده. یا خو نو ماما جانې خلک بالکل رښتیا وایي چې زه بالکل تا په شانتې یم. هغه داسې که نه چې ته هم حتما خپل ځواني کې ما غوندې شیطانه وې، ځکه که نه د بیبي ټول سر سپین شو. خدای نه زه دا دعا کوم چې خدای دې تا ته هم تا په شانتې لور درکړي، چې بیا درته معلوم سي سر سپینېدل چې وځه تا خو ویل نه پکارېږې که نه. ځه وځه که نه به هم دی وځه. ماما جانې ګناهګار شولې، واده دې مات شو. ماما زه په ګدا نه شم تللی، کاکل ته پورې کولی شم ماته یو څو روپۍ راکړې چې زه په بس کې لاړه شم. ته خان لور یې که څنګه ستا په ځای چې موږ د ورځې 10 کیلومتر موږ په پښو باندې تللو، 5 کیلومتر تګ 5 کیلومتر راتګ، موږ به د ورځې 1 ساعت تګ او 1 ساعت راتګ په پښو باندې، او ته دا د 2 منټ لاره نسې تللی. ماما په دې حیث کې څوک نسي تللی پیاده. دا ته درس ته روانې که پارټي ته روانې؟ خدای دې پښې د بیخ نه مات کړه. ما 100 روپۍ نور هم راکړه چې زه په بریک کې سینډویچ یا کوم شی وخورم. ما واخله ډوډۍ او پیاز، دا د دوستانو سره هم شیر کا، موږ په ټول مکتب کې دا بریک کې نه زه بالکل مړه یم. ماما که ته غواړې چې زه اول نمره سم نو باید ما ته یو نوټ بک واخلې، زما ټول دوستان لري. اول نمره خاورې، اول نمره د تا نه بله کوم مزدور هم جوړ سي. ما واخله دا نوټ بک دی، واخله. او ستا په زمانه کې نوټ بک دې ته وایي. دې ته وایي حلوا سره د پراټې. الله نو څومره ښایسته خوشبویي کوي. نن سهار ما حلوا سره د پراټې جوړې کړې وې او سم مزیدار پراټې وې. دلته وګورئ شکل مې ډېر ښایسته ښکاري. هر ویکند کې چې په شنبې او یکشنبې ورځ وي، زه سهار وختي پاڅېږم، اول ځان تیاروم، ښایسته کالي اغوندم، بیا ښایسته مزیدارې پراټې او د ناشته دپاره ښایسته شیان پخوم. نو نن چې و، نن ما غوښته پراټې او حلوا سره پخه کړم. نور ورځو کې خو زه هره ورځ کار ته ځم، نو بیا سهار وختي وخت نه وي چې زه ډوډۍ پوخ کړم یا ناشته جوړه کړم، نو بس هسې بې ناشته زه ځم کار ته. نو بس په ویکند کې داسې یوازینی 2 ورځې چې زه ډېر وخت لرم، نو بیا مې حلوا شروع کړه چې حلوا د سوجي اوړه نه جوړ کړم. اول مې 1 پیاله سوجي اوړه راواخیسته، په وړي کې 1 پیاله غوړي روا مې اخیسته، دا مې کباب کړم. نو ښې پرېږدي چې براون سره سي، او بیا 1 پیاله بوره پکار ده، او اوبه همیشه 3 برابر، نو 3 ګیلاسه اوبو کې مې دا جوړې کړې. بیا مې وروسته کشمش او بادام مې د سوي سره د کیشیو یعنی خجور سره غوړي کې کباب کړل سره. بیا دا هم زموږ حلوا سو. دا راته دوستانو وایي چې تاسو ناشته کې څه شی خوښیږي. زما په خپله حلوا ډېره زیاته خوښیږي، خو داسې ده چې ډېر خوړلی نه سم په دې چې په دې کې زیات غوړي وي او سړی چاغوي. نو احتیاط پکار ده، زیات حلوا خوړل صحت ته ښه نه وي، خو بیا هم کله کله ډېر ښه مزه کوي. نو بس دا هم څه زموږ حلوا او پراټې. نو چې کله حلوا او پراټې وي او چای نه وي، خو بیا خوند نه وي. نو د شیدو والا چای دپاره تاسې شیدې راواخلئ سره له زعفران او پکې الایچي واچوئ، 2 دانې ایل یعنې موږ ورته وایو، سره د تور چای 2 پاکټ، او دا ښه ډېر جوش کړئ. نو چې تر څو دا شیدې بس وخوټ کېږي او پورته راسي، او بیا زه بوره پکې نه اچوم، او زما نه هېر سوی هم و بیخي دا اوس چې مې وڅکم دې کې شی کم ده، نو دې کې بوره کم وه، نو بس بیا مې دې کې لږ زرهني واچوم. دا راته په کامنټس کې ووایئ چې ستاسو چای سره د حلوا او پراټه خوښیږي. زما خو ډېر خوښیږي. څوک لوبیا خوښ لري او څوک غواړي چې زما د لاس مزیداره لوبیا وخوري.
زما خو لوبیا ډیره خوښیږي او هغه هم چې د بوتل نه نه وي بلکې تازه په خپله کور کې جوړ کې. نو دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې ما څنګه په پریشر کوکر کې چې په نیم ساعت کې پخیږي او نرم راځي ډیر ښایسته خوند کوي. نو دغسې ښایسته قورمه لعابداره راځي. نو اول لوبیا راواخلئ یو ورځ مخکې خیشته کړئ په اوبو کې چې ښه نرم سي. بیا 2 دانې پیاز راواخلئ او نري نري واړه کړئ او دا په غوړي کې واچوئ او اول ښه په غوړي کې کباب کړئ. بیا لږ زنجفیل راواخلئ یعنی ادرک راواخلئ او اوږه راواخلئ ښه واړه واړه میده کړئ او دا په دې پیازو کې ګډ کړئ. ورپسې 2 دانې بانجان رومي میده کړئ او دا هم په دې غوړي کې واچوئ او کباب یې کړئ. دې کې مسالې مونږ ګډ کوو او بس یو څو منټه پرېږدو چې ښه نرم سي. نو چې کله بانجان رومي نه قورمه جوړ سو دغسې ښایسته سره مزهداره قورمه جوړ سو. دې کې ما رب نه ده ګډ کړی زما نه خوښیږي. نو چې کله دغسې قورمه جوړ سو دې کې کولی سئ لوبیا واچوئ. نو اول مونږ د خپل دیګ بخار آماده کوو درجه جګوو او بیا دې کې دا لوبیا اچوو مزه. بیا دا لوبیا ښه مکس کوو چې مسالې پکې ښه ګډ سي. د دې سر بندوم او نیم ساعت دپاره یې پخوم. نو بس ډېر ژر پخیږي ډېر ښه دیګی ده. نو بیا چې کله پوخ سو بیا یې راخلو او په پلیټ کې اچو سرف کوو. نو بیا دا اوس خو د دې نه سم ښایسته خوشبوی راځي سړی بیخي وږی سي چې لږ زره مونږ هم ټرای وکړو چې څنګه دا مزه کوي او که نه. الله نو چې ډېر سور ده خو زما سخت زړه ورته کېږي. ډېر مزهدار ده ډېر نرم سوی ده. باور به ونه کړې دومره نرم په نیم ساعت کې هیڅ کله امکان نه لري. خو دا دیګ بخار ډېر زبردست ده. دې کې هر شی کلک شی نرمیږي. په کامنټس کې راته ووایئ چې ستاسو نور څه شیان خوښیږي. یوه خوشخبري لرم زه د خپل مینهوالو ته هغه هم دا چې نن جمعه ده. بله خوشخبري دا ده چې سر له سبا نه ویکند شروع کیږي. او درېیمه خوشخبري دا ده چې یو هفتې پورې رخصت یم زما هالیډیز دي. سهار نه لګیا تر اوسه پورې څو ساعته د چا سره ټلیفون کې لګیا یې؟ چا سره؟ ماما څوک نه ده دا بس زما انډیواله ده. د درس باره کې مونږ خبره وکړو. انډیواله که انډیوال ده اوس ما ته حقیقت ووایه د چا سره لګیا یې؟ او درس په ټول په ټلیفون کې درس ویل کیږي په بل رقم درس نه ویل کیږي. واخله صفه. سلامونه ګرانو مینهوالو. تاسو همیشه غوښته چې ما بغیر د میکاپ او فلټر نه ټول شیان نه بغیر وګورئ. میکاپ خو زه هسې هم نه کوم خو فلټر مې استفاده کړی. خو زه به اوس تاسو ته ټول شیان کلوز کوم لکه ټول څونه فلټر چې دی کې شته د ټول لرې کوم او بیا ونه ډارسئ. نو ونه ډارسئ زما نه شیشکه نه یم څنګه چې تاسو ماته کله کله وایئ چې بغیر د میکاپ نه به شیشکه جوړه سي. نه پوهېږم که تاسو ته دا شیشک ښکاري I don't know but یا دغسې یم دغسې بغیر ما هیڅ شی لکه باور وکړئ هیڅ یو دانه فلټر چې ووایي د ټیک ټاک ما نه ده استفاده کړی. او زه سوچ کوم فلټر څوک تر یو حده پورې یو لږ زره فرش ښکاره کوي ښایسته ښکاره کوي. د چا سکین مګم نور تغیرات نه راځي لکه چې څوک ووایي سترګې خوله پوزه تغیر کوي په فلټر باندې. نو یو بدرنګ انسان ځان نشي ښایسته کولی خو یو څه څوک ښایسته کېږي یعنې تغیر څوک خاص دومره نه کوي. ته نه لکه میک اپ چې کوي لږ تغیر کوي سکین دی بټ نور خو ما سې سیم یم.